د پاکستانیانو سره تېره شپه هم دوی دا پیشنهاد کړی و چې دروازه به خلاص کړو. ما ورته وویل چې دا توپه خو نوره نه غواړم. دا مې تېره شپه هم ورته ویلي دی. رئیس صاحب د وطاق کې تجارت شته دی نه چې د هغه خوا بده شي، د دې بې اجازې مې دا کار کړی دی. هدف په دې کې دی چې موږ باید چې پر خپلو پښو ودرېږو، نور د دغه غنمو د وروستو غنمو د محتاجۍ خلاصو. دغه د پاکستان د دې د دغه رومیانو د بینډۍ د محتاجۍ باید چې موږ خلاص موږ خپل هم زراعت کولی سو، هم خپله ځان پر پښو درولی سو، مځکې لرو، اوبه لرو، دښتونه لرو. ولې هره ورځ دې ته محتاج یو؟ د دې سره چې زما د هر عسکر مشکل راځي، هر څوک دلته که چا د پاکستان پنجاب په ضد خبره وکړي، دوی د سې دروازه بندوي او د یوه بخش یو رقم تبلیغات هم کوي چې موږ افغانانو ته 15 کاله ځای ورکړی و. هېڅ څوک که زموږ مشران وایي هم بد کار کوي، هېچا موږ ته ځای نه دی راکړی.